زمونږ د دواړو مینه په یو خال نه جوړېده زمونږ د دواړو مینه په یو خال نه جوړېده د زور خبره نه وه او په سوال نه جوړېده ارمان مې و چې ستا نامه پې لیکم خو بچیا ارمان مې و چې ستا نامه پې لیکم خو بچیا نقشه زمونږ د خټو په دیوال نه جوړېده او په لام به مې د لاس ګوتو کې ستنه ماتېدله نامه به دې سالکه په رومال نه جوړېده. سلامونه مې واخلئ مینوالو، ستاسو ملګری امجد ارماني یم. په پروګرام زاړه یادونو کې راغلی یو خریچند بنګلې ته، چېرته چې زموږ ډېر تکړه ملګری ډېر دروند مشر ښاغلی شمشاد انګار صاحب اوسي، د هغوی خوا له نن راغلي یو، یو هڅه مو کړې، یو کوشش مو کړی دی چې ستاسو له د څه پني مزاحیه شعرونه ریکارډ کړو. نو شمشاد انګار صاحب تاسو ته په زاړو یادونو پروګرام کې د زړه د تل نه خرکلي او ستوري مشي وایي. ډیره مننه امجد ارماني صاحب، ستاسو ډیره مننه او ډیره شکریا چې په دې اختر کې او په دې مصروف وخت کې تاسو دلته راغلئ. ډیره مننه. انګار صاحب تاسو سه په محمد پټي کې راغلی یو، محمد پټي ته ستاسو خوا له راغلی یو، اختر مو ډیر مبارک شه. ډیره مهرباني، ستاسو د مبارک شي د اختر د خوشحالیانې او ستاسو هم مبارک شه. انګار صاحب څه به راته وایي؟ مینوال په تمه دي غوښتنې کوي او بار بار به دا دغه کو چې انګار صاحب خوا له لاړ شي، څه شعرونه ته ریکارډ کړي. نو که مو خوښه وي څه شعرونه را سره شریک کړي، ډېر به خوشحاله شو. ښه ده، یو څو شعرونه به درته زه په دغه ووایم. د وړاندې مودو کې دا پټرول لږ شارټ شوي، نو په هغې باندې یو څو کړی نظم لیکلی و چې راغلی هر سړي ته د پټرولو مسلې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټاپکې وي. راغلی هر سړي ته د پټرولو مسلې وي او د چا سره بوتلې وي، د چا سره ټاپکې وي. چې څومره شو ارزان نو دومره ګران میلاوېدل به، چې څومره شو ارزان نو دومره ګران میلاوېدل به، تمام ورځې خلک په پمپونو ګرځېدل به. تپوس د چا نه و چې چا څنګه خرڅول به او چې چا به څوک د کم طرف او څنګه لالول به. نو ټول خلک په روزګار او ښه مصروف او ورځې شپې وي او د چا سره بوتلې وي، د چا سره ټاپکې وي. پمپونو کې قطار باندې نمبر ته به ولاړو، خولې به تبیدې د سورنور ته به ولاړو، څوک دلته څوک بلته کبار چرته ولاړو، ګینټې به یې کړې تېرې یو لیټر ته به ولاړو. نو درز دروز به پکې جوړ شو، دا جګړې وي، غیمې وي او د چا سره بوتلې وي، د چا سره ټاپکې وي. پټرولو له ورستون شومه یو ځلې مازدیګر کې، 15 اتیا کسانو رانه وړاندې په نمبر کې. ما ویګنې ولاړ یم د نادره په دفتر کې، بلا ګنټې مې تېرې کړې په دغه شور او شر کې. چې کور ته کله رالم په کم 9 بجې وي او د چا سره بوتلې وي، د چا سره ټاپکې وي. خلکو ورپکې به یو بلو خو لږ وروسته شه، یو کس بل له سر په بوتلو خو لږ وروسته شه. شیخ یوې چوکرې په سنګلو خو لږ وروسته شه، او غلې شانتروې په چلو خو لږ وروسته شه. چې بالکل جنګولې په هغه پورې اوږې وي او د چا سره بوتلې وي او د چا سره ټاپکې وي. او اخري بند چې ولاړو په قطار کې یو سړي ته مې نظر و، د ګیرې نه تو کړې تور څادر به یې اکثر و. واړه به یې سکونډل او ښه په شره برابر و، زه یې نوم نه اخلم خو خلک وایي چې دا به سمندر و. نو که چا له و تکلیف انګاره دله خو مزې وي او د چا سره بوتلې وي، د چا سره ټاپکې وي. مننه چې بل نظم شریک کړم در سره. نظم را سره شریک کړ. دا یو مهره نظم دی چې غلام گردش د کوڅې مخې ته د کور دیوال ته ډډه وخلې و، پیته وي دی ځان ګرمو. په زړه کې وایي چې تر څو به داسې خوشې ګرځي او د ځان سره یې د روزګار دپاره سوچ شروع کو. خلکو پیسې په کروړونو باندې وګټلې، چا هنرونو باندې، چا کاروبارونو باندې، چا په ډوک پوک باندې او چا په کمیشنو باندې، چا په دمونو باندې، چا په تعویزونو باندې. تا هم تعلیم کړی دی، ښه تعلیم یافته سړی، اتم د پیل دی، نو اوم خو دې پاس کړی که نه. خو شپاړسم ته درته 9 کاله پاتې وو، نو سبق خو سر ته رسېدلی و خو لږ پاتې و. 3 نیمې میاشتې د کلینیک کې شاګردي وکړله او هغه ډاکټر سره، هغه خو ښه قابل ډاکټر و. په مریضانو به یې رنګ تجربې کولې او په ایمرجنسي کې به یې ډراپ ورته سپېمه کې لګو. په دوایانو درته خو هم پوره غبور اصل دی، په المارو کې دي خو دي راغستې دي. په هر څه پوهه یې خو راشه ډاکټري شروع کړه او غلام ګردشه په دې خلکو باندې مټ وګوره.
دا خو دنیا د څوک بمري څوک به جوړیږي پکې ډاکټر د مرګ نیټه خو چاله بدلولی نشي هسپتالونو کې چې مري دا د ډاکټر ګناه ده د تقدیر کرښې په تدبیر څوک رانولی نشي یره ښه ښکلې سوچ دی وکړو ښه قابل انسان یې او ځان یې په ملا باندې 2-3 کرته وټپوو خدای درله څومره تیز مازغه درکړي یا کمبخت داسې چټي دي د وړو په مور باندې خوړل نو که ستا مازغه چېرته د بل چا په کوپړی کې بند وي 14 پیرې خو به سپوږمۍ ته اوس پخوا تللی و د ډاکټرۍ دوکان یې واچوو د کلي منځ کې څه لږ ټک پک کار به یې خلکو کې کوو راتله به د چا نزله به بهېدله د چا بنده به وه مضبوطول او سستول د سپیمو بریکونه ورله یو کس راغی ډاکټر صاحب زما شونډې سوځي دواړه پښې دي که یو ټوپ پې راله راکه چېرته د وی زه پوه شوم د ټوپ په ځای ایل پې ورکړه چې اوده کېږي شونډې ډوبې ډوبې غوړې کپې هغه د خوب نه مخکې دواړه شونډې غوړې کړلې سهار چې پاڅېدو نو شونډې یې بیا نه بیلېدې نه یې خبرې شوې کوې نه یې خوراک کوې شو حیران حیران به یې کتل داسې ګونګ سونګ ناسو که د کور خلکو ورته زړه شین شو چې څه چل شوی دی بس ګنډلې شونډې ناسو لکه نه چې اوري هغوی سلا وکړه سړي باندې جوړباد عالم دی هغه د بر کلي ملا یې ورله زر راوستو چې د پیریانو مولا دغه اندازه ولیده وی او بالکل اثرات پې د پیریانو شته دی چې سپېمې ورله د اور په باتی وسېځلې هغه سمدس پس د مولا ګریوان ته لاس واچو مولا ویاله ډېر سرکش ارامیان پیریان دی سړی کلک ونیسئ په کټ کې مضبوطه تړی 2-3 څپېړې د مخ نه تېنه چوتې کړلې چې څو کسان یې سپا سپا خبره کوي بیا یو څو کوترې نورې تېنه پاسولې د دې غریب نه تاسو څه غواړئ او بیا به راځئ مولا چې ستړی شو مشین یې د څپېړو بند کوي په ده چې کم پیریان راغلي چاړهګان دي دغه د تعویزونو نه یې غاړه ورته ډکه کړله که د سبا پرې لا نړه نو سېزمه به یې سحر د کور خلکو به سیده اسپتال ته یوړو ډاکټر چې خوله یې وازوله شونډې نه بیلېدې چې اپریشن یې ورله وکړو شونډې پرانستلې هغه د ایلپي د پیریانو راز یې ټول ښکاره کړو ډاکټر یې شونډې د کور خلکو یې خپې لاس وتړل مولا ښه پوس کو خوانګاره ده ګناه د چا وه ګناه د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو ګناه د ده وه چې ناخله کس له ولې ورتلو واه 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 ډېره زیاته مننه انګار صاحب ډېر زیات یقیني ډېر ښه پیغام دی په دې ستاسو په دې نظم کې ډېر زیات خوند یې وکړو مینوالو شمشاد انګار صاحب مو واورېده یو 3 شعره راته رایاد شو چې لکه پیرې د اوره ډېر یریږم لکه پیرې د اوره ډېر یریږم د محبت د توره ډېر یریږم او ماته بیړۍ او هتکړۍ یادوي ستا د بنګړو د شوره ډېر یریږم او وخت بدل حالات بدل مقیمه شوه پوښتنه سرتوره ډېر یریږم نو ډېر زیاته مننه انګار صاحب د پای شیبې دي که څه مو راسره شریک کړل نو اجازت پم پې واخلو ډېر خوند به وکړي بس زاړه شعرونه به یو څو شریک کړم چې ځواني د خدای تیره که لمبې دې رانویستې ځواني د خدای تیره که لمبې دې رانویستې او رسوا دې کړم په خلکو کې جامې دې رانویستې او هوښیار شومه خوله چې اوبه مې په سر ووښتې او په تندر دې ستا مینه شي توبې دې رانویستې او دا ستا د خپو کشا و ماخویږي نه څوک راله پیشو خدای دې غرقه که خولې دې رانویستې نو دغه یو 3 شعر او یو 4 شعره به در سره نور ویمه چې جانان څه داسې درغلي راته زړګي کې ساتي او لکارې ته پټ میخونه په لرګي کې ساتي زه دغې چم ته د هغې په ډاډ ډاډه راځم او رقیبان غوټې راته سله په تندي کې ساتي زه به یو ساس کې په ټوله میخانه ورنکم یخې اوبه چې د چینې په سورمنګي کې ساتي او د یارۍ ول په زړه کې ځای غواړي بیا نه راخیږي خلک جغن د پړي ول تم په موږي کې ساتي او د خپل مینه نه یریږي که مودې تېرې شي او تر مرګه مرګه به د خپل زړه لیوني کې ساتي او د انګار شته دي امیدونه لا دې تمه کوي چې ستا نامه د مټ ته پاسه تاویزګي کې ساتي واه ډېره زیاته مننه انګار صاحب د وخت د راکولو د کاشف شمال په دې شعرونو به اجازت واخلم چې یکدم چې مې نظر ستا په جمالو لګېده غزل مې لاړه په کمالو لګېده او بس مې د جندي په غاړه ټول عمر تمام کو دا ستا د نامې زده کړه کې مې کالو لګېده چې ما به د زړه وباسې دا ستا غلط فهمي ده تصویر مې د زړه په خر دیوالو لګېده جوړ ستا د لپټې احساس په ما باندې خورېږي په نیمه شپه نرۍ نرۍ شمالو لګېده ډېره زیاته مننه انګار صاحب خپل کوربه امجد ارماني له ورکې اجازت چرته هم چې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان